چې د رڼا پښتو ادبي ټولنې د غونډې مشرونه ملګري شکریا ادا کوي چې د تنقیدي غونډې د اجلاس خبرتیا یې مشته وکړه او مشته مکافه پرې وکړه د غزل مطلع د جاوید صاحب چې په غره د بېوسۍ پورې جذبه کې اقدم ترې لاړ شم په غره د بېوسۍ پورې جذبه کې اقدم ترې لاړ شم د جبر په منګول کې حوصله کې اقدم ترې لاړ شم په غره د بېوسۍ پورې جذبه کې اقدم ترې لاړ شم د جبر په منګول کې حوصله کې اقدم ترې لاړ شم دلګیر صاحب چې د وخت نه کچا کار وپوښتو دا به یې ځواب وي د وخت نه کچا کار وپوښتو دا به یې ځواب وي د ورځې د پښتون په خاوره شپه کې اقدم ترې لاړ شم د وخت نه کچا کار وپوښتو دا به یې ځواب وي د ورځې د پښتون په خاوره شپه کې اقدم ترې لاړ شم او ایوب صاحب شعر ده چې تقدیر ته مې بدلون غواړم تدبیر ته نوې لاره تقدیر ته مې بدلون غواړم تدبیر ته نوې لاره په تاګ د میکدې کې مسلک اقدم ترې لاړ شم مهرباني تقدیر ته مې بدلون غواړم تدبیر ته نوې لاره په تاګ د میکدې کې مسلک اقدم ترې لاړ شم جاوید صاحب شعري ده چې شاعر شم چې کوم سوي مینتوب ته مخامخ شم شاعر شم چې کوم سوي مینتوب ته مخامخ شم په وسو شونډو یې ټپک اقدم ترې لاړ شم مهرباني شاعر شم چې کوم سوي مینتوب ته مخامخ شم په وسو شونډو یې ټپک اقدم ترې لاړ شم او قربان صاحب شعر ده چې جانان یې کړم ملمه یې کړم د زړه په مېلمستون کې جانان یې کړم ملمه یې کړم د زړه په مېلمستون کې اوس څنګه په تالی کې ورته خپه کې اقدم ترې لاړ شم مهرباني جانان یې کړم ملمه یې کړم د زړه په مېلمستون کې اوس څنګه په تالی کې ورته خپه کې اقدم ترې لاړ شم او مقتدو جاوید صاحب چې دردمنده زندگی او زبا هله سره جوړ شو دردمنده زندگی او زبا هله سره جوړ شو چې ښکته لوګې کړم دا درنک اقدم دردمنده زندگی او زبا هله سره جوړ شو چې ښکته لوګې کړم دا درنک اقدم ترې لاړ شم